چارواک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. پام راړوم د شپږو بجو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ. په افغانستان کې د شري ناروغۍ زیاتېدل. په 1402 لمریز کال کې د 355 چیکډیمونو د پروژو پیلېدنه. او د روسیې له لوري پر ترکیې د اوکرایني ځواکونو د ملاتړ تور. اوس هم بشپړ خبرونه. زه ذبیح الله وصال یم. نن شنبه د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نومبر په 2 د هغو خبریالانو د یاد او هڅو د درناوي په موخه نمانځل کیږي چې د اطلاعاتو رسولو او حقایقو د بیانولو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. افغانستان کې د شري ناروغۍ زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه راپور کې ویلي دغه هیواد کې د سپتمبر میاشت کې د شري ناروغۍ مثبتې پیښې د وړمې میاشتې په پرتله 4.4% زیاتې شوې. راپور کې ویل شوي سپتمبر کې د شري 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. دغه راز راپور کې وړاندې ویل شوي سږکال افغانستان کې د شري ناروغۍ 52,590 مثبتې پیښې ثبت شوې. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د 9 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې ادارې ودانۍ په ګډون د 19 بېلابېلو ودانیو د بیا رغونې چارې پیل شوې. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویاند شاپور عرب رسنیو ته ویلي چې یاد تعلیمي بنسټونه چې په مرکز او ولسوالیو کې دي د پوهنې وزارت په مالی ملاتړ د شاوخوا 9 میلیونه افغانیو په لګښت بیا رغول کیږي چې کارونه به یې د راتلونکو 3 میاشتو په موده کې بشپړ شي. عرب وایي د دغو بنسټونو په بیا رغونې سره به شاوخوا 9,000 زده کوونکو ته لازم ښوونیز چاپریال برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې د خوړو د نه خوندیتوب کچې له پراخېدو خبر ورکړی دی. خو اقتصاد وزارت بیا وایي د خوړو نه خوندیتوب سره مبارزه او د بېوزلۍ کمول د دغه وزارت بنسټیز لومړیتوبونه دي. د افغانستان بانک وایي هڅه کوي په لویو هټیو د تیلو په پمپونو او نورو هغو ځایونو کې چې د پیسو فزیکي راکړه ورکړه پکې زیاته د برېښنایي بانکوالي رواج کړي. دوی زیاتوي چې له دې سره د افغانۍ د فزیکي فعالیت کمیدو ترڅنګ د پیسو د زړښت مخنیوی کیږي. د مالیې وزارت د نفتي توکو د کیفیت او څارنې ریاست وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد له بېلابېلو ګمرکونو څخه 128 ټانکره بې کیفیته تیل مسترد کړي دي. مسؤلین وایي چې دغه تیل په فراه کې د ابونصر، نیمروز او بلخ ولایتونو کې له حیرتان څخه مسترد شوي دي. دغه ادارې ویلي هیچاته اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته توکي هیواد ته وارد کړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالي وایي اسلامي امارت په 1402 لمریز کال کې د چیکډیمونو 355 پروژې پیل کړي چې ډېری یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د اقتصادي مرستیالۍ د خبرپاڼې له مخې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، 117 پروژې د اوبو او انرژۍ وزارت او 100 نورې پروژې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري پلې شوي دي. افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف منځنۍ اسیا کې د اروپایي ټولنې له استازي سره کتلي دي. دغه کتنه کې دواړو خواو افغانستان سره د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکاریو په اوسنیو شرایطو او راتلونکو امکاناتو خبرې کړي دي. ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه کتنه کې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد په برخه کې د ترمز نړیوال ترانسپورټي او لوجستیکي مرکز د کارونې په اړه هم خبرې شوي دي.
د کرنې وزارت مرستیال د چین په بیجینګ کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی. نوموړي یاد کنفرانس ته د وینا پر مهال افغانستان کې د بشپړ امنیت ټینګښت او کوکنارو منع کېدو ته په اشارې سره له نړیوالو غوښتي چې افغانستان کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ لپاره د کرنې په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه او مرسته وکړي. بلخوا کرنې وزارت مرستیال چین کې د مرخیړیو د تولید له فارمونو څخه لیدنه کړې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د دې وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني چین ته د سفر په ترڅ کې د مرخیړیو د تولید له فارمونو څخه لیدنه کړې. د یاد وزارت په وینا ښاغلي عثماني د دې فارمونو د لیدنې په ترڅ کې د یوه اقتصادي او مغذي محصول په توګه افغانستان کې د مرخیړیو د تولید په ارزښت ټینګار کړی او د مرخیړیو د کرنې او روزنې په برخه کې د چین د بریالیو تجربو د کارونې غوښتنه کړې ده. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې د ګمرکي مسؤلینو په همکارۍ د نشهیي توکو د یوې قاچاقبرې ډلې فعالیت چې د پاکستان، افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان له لارې په پراخه کچه نشهیي توکي لیږدوي درولی دی. قرغیزستاني رسنیو راپور ورکړی چې 13 اکتوبر میاشت کې هم بشکک کې یو بهرنی وګړی چې غوښتل یې شاوخوا 67 کیلوګرامه نشهیي توکي د قرغیزستان له لارې هانګ ته ولیږدوي نیول شوی او دا مهال ترې څېړنې روانې دي. په پاکستان کې د پولیو واکسین کمپاین د امنیتي موټرو په نښه کولو په نتیجه کې د یوې بمي چاودنې له امله د 5 ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي دي. د یادولو د پاکستان سږکال تر اوسه په 71 سیمو کې د پولیو 41 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ترکیه په داسې حال کې چې ځان منځګړی بولي خو اوکراین ته وسلې ورکوي. سرګی لاروف زیاته کړې چې اوکرایني ځواکونه ترکي وسلې د روسي سرتیرو او وګړو پر وړاندې کاروي او په خبره د ترکیې دغه چارې روسیه حیرانه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي ابراهام بیړۍ پر ځای B-52 بم غورځوونکي، د تیلو لیږدونکي او جیټ الوتکې او ځینې نورې جنګي بیړۍ استوي. رویټرز د پینټاګون د بیان په حواله لیکلي چې که ایران او یا متحدین د امریکا اوسیدونکو او یا ګټو ته زیان ورسوي نو امریکا به یې دفاع وکړي. امریکا منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ تر وروستیو ترینګلتیا وروسته په خپل پوځي حضور کې د بدلون خبره کوي. بلخوا د امریکا د پلازمینې واشنګټن والي وایي دغه ایالت کې د ملي ساتونکو یوه قطعه ګمارلې څو د 2024 کال په ټاکنو کې د احتمالي تاوتریخوالي مخه ونیسي. واشنګټن د امریکا له هغو ښارونو دی چې د رای اچونې مرکزونه پکې وار د مخه د خلکو پر مخ پرانیستي دي او ویل کېږي چې تر دې مهاله دغه ښار کې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې کارولې دي. د امریکا د روان کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د واکمن ډیموکرات ګوند نماینده کامالا هریس د جمهوري غوښتونکو ګوند له نماینده ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. او وروستی خبر هم ده چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان راتلونکي ستوري به اماراتو کې له پاکستان او کوربه هیواد سره د 3 اړخیزې لوبلړۍ لوبولو او له هغه وروسته له 19 کلنو کم عمره لوبډلو اسیا جام کې د ګډون په موخه د چمتووالي 10 ورځنی روزنیز کمپ ولري. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت.